د شاه ولی الله رحمت الله علیه زمانہ وا او یو پادری راغی د لندن نه هغه یو سوال وکړ چې شیطان پیدام د اور نه دی تاسو مسلمانان وایي چې قران کې راغلي دي چې خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الله وی ابو الجن چې ده دا ماد خالص لمبه د اور نه پیدا کړي نو شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چي په اور کې نو اور چې اور سره ملو شي هغه ته څه تکلیف کی په دلی کې دنیا حیران شو چې دا خو ٹھیک وای اور نه پیدا دی اور له خدای ولېګلو دلته دنیا غرق کړه الته اور تلاړو نو هغه ته څه تکلیف مزه کوي دا پاکستان شهادت ته دنیا کې مزه کوي او چې مرګ نرستو مرشي په د شهادت لیبل ولګي نو شهید باندې خود جنتی وی خاصم وی شهید دے بلم وی شهید دے او ضیاء الحق صاحب تاسو قتل لگیا او شهید 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 بوټو صاحب شهید 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 نو دنیا کې مزه کړی بادشاہان او د مرګ نفستم شهیدان خواره خواري تاسو زمونږ غوندې د خرو د خاوندا چې مونږه په دنیا کې سپیریو او مرګ نرست مونږ ته څوک شهید وای تاسو ته به شهید وای کدا تندیم ډیر سلولی په دې ازمکه پورې او صاحب دا په استنجاګانو ځان نه سرمنی وستی کنه ها او چې مرشه څوک مړ دی شیخ مړ دی څوک مړ دی یو واجیو خوار غوندي څوک مړ دی مولا مړ دی شهید مونږ ته څوک نه رورا که شهیدم غټی مرتبیم غټانو سره دی نیکانم خلق غټانو ته وای اوس عمره لټوله دنیا لاړ عمره وکي او راشي چا داونوي چې دا حجر اسود سب کړو ریاض الجنت کې ولاړ بے نظیره تللی دا صاحب فوټو یې راغی چې ال ریاض الجنت کې منځ ال حجر اسود صفای لګیا اوله عمره تروان دا عمره لدا په 35 کاله کې وړاندې تللی و ها اوس کوي عمره واغه ته پته ده چې د ملک وزیر اعظم ما چې دی سوري سرونه نشتا دی پوری کانی تړلې دي د سر په ځای نو بدغه ځای تلاړه شدا یو سیاسي ټریک دی سمودا په دې قوم دوکشي چاله عمره تلا تما تو وایا چې عمره وای کعبه شریف نه طواف کول تا ٹھیک ده په دې کعبه چې کوم قران نازل شوی دی دا قران نظام په ملک را وستل ضروری دی او که عمره کول ضروری ها خدا خر قوم ته دوکا شو کنه ناله وی عمره تلا عمره له خو ضیاء الحق لس کاله دا قوم دوکا کړو په دې عمرو په دې حجونو تلو باندې اله عمره تلاړو 27 رمضان تلاړو د دې کعبه د مالک کتاب په ملک موجود پروت دی د دې کعبه د مالک کتاب په ملک موجود پروت دی او دا کتاب په موجودګۍ کې نن څوک د 73 د آئین خبرې کوي او څوک د 85 د آئین خبرې کوي او څوک 73 آئین کې ترمیم کوي او څوک 85 آئین کې ترمیم او داغه چغي وای نن 2 میاشتې او شو درې چې په دې ملک ستا نظام راغله چا دا ویل چې هلکه 73 آئین باندې ست تندر پرې باسي آئین خو پروت ته د قران چې منتخب حکومت په ملک راغې خدا دې روچت کې د عدالتونو کې دي کیږي کنه دا ثقافت دی دا خلق دی دا بنی آدم
د قرآن غوندې آئین په موجودګۍ کې په پاکستان کې ته د بل آئین نوم ولې آلی نوم یې ولې آلی هغه دفعات خایا چې ستا په ملک کې هغه دفعه په قرآن او په حدیث کې نه او تا ته د هغې ضرورت راشئ وګورئ زه درته وښیم اوس افسوس تا چې تاسو عربي نه پوهېږئ یو فتاوی عالمگیری درته راوړم یو فتاوی عالمگیری تراشه وګوره چې په یو فتاوی عالمگیری کې یو دفعه داسې وي چې هغه پکې نه وي نو زه به درته دا ګیره کله یو فتاوی عالمگیری یو شامی وګوره یو کفایت المفتی وګورئ هغه کومه دفعه ده چې په اسلام کې نشته چې تا ته ضرورت دی د هغه قانون چې کوم انسان جوړ کړي او یا تعزیرات هندو چې کوم انګريز لارډ میکاله جوړ کړي د هندستان لپاره هغه تعزیرات هند باندې دوی نامه کې خوا تعزیرات پاکستان خراو مغه ده نامه ولا بدل کړه دا داسې چل دی لکه خریته د بنارس جوړه ورواغوندې او ناوې نامه پې کېدي نو خره د بنارس په جوړې باندې ناوي کی زی کنه ستاسو چې واده یې زه به د ښځې په ځای خریته هغه جوړه ورواغوندم او درکره بیا درواستم قبوله به یې کوي ځوانه خره به درولېږم ماما زړم نه خزوانه کوچی بدرو لیگ قبول به کوي نو کدی یو خزی پزه ته خران قبله زکه چې خرستا کور نشي سنبالوله نو تا د قرآن په مقابله کې د پیرنګي قانون څنګه قبول کړي او د انګريز قانون دې څنګه قبول کړي تعالی شرم نه درځي تا شرمېږئ نه او بیا دې ملک ته ملک وایي بیا دې ملک ته اسلامي ملک وایي اسلامي ملک هغه ملک ته وایي چې د کوم ملک قانون اسلامي نن ستا په ملک کې غلا وشي خلک د یاري رپورټ نه کوي ولې هلکه وایي جي خلک په آرام ناستي مانه به سرمنو بس څنګه وی او چرته وی او کمزه وی او څنګه چلو غل په آرام مال خوري لګیای او کور والا چې ده بیړه تبا کی په پښتنو نو خلک بیزار دي کور عمران شي او رپورټ نه تاسو خیال راغی نو عرض می دا وزیدا چې په عمرو کار نکېږي او مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکتا جماعت جوړول کمال نه ده کمال پکې مونږ کول جماعت جوړول خو په ځمکه مونږ کیږي په سړک کیږي په لار کیږي پټی کیږي په پوله کیږي الله ټول ځمکه مسلمان د پاره جماعت کړي نو کمال خسته جماعت جوړول نه دي کمال په جماعت کې مونږ کول کعبه تطلا او بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی بطواف کعبہ رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی دا کعبه طواف تلالم نو حرم را آواز وکړ چې بار دې س دنیا مردار کړه چې لا اوس دننه حرم تراړي بزمین چو سجده کردم
ز زمین دا برآمد بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی پس مکہ میں چه سجدہ و لگو لزم کی رات آواز اکڑو چه زد پلی تکرم چه دادر یا کارے سجدے پما لگے زد پلی تکرم نو عزیزانو عرض میں داو چه کعبہ دے کے شک نشتا دیر لوی بزرگ زے لیکن کعبے تلک امال نبے مدینہ منورہ آغا ملک دے چه سردار کونین پکی پروت دے کے شک نشتا چاڑی روچت مقام روضہ اقدس تا ودرے دی کی شک نشتا چاڑیر لوی مقام و آغا روضے والا بچوئی اب بچوئی چستا ملک زمان حدیث موجود دے او تفخپل ملک فیصلے دے پیرنگی پا قانون کہے دا بوئی کنا بوئی عرض میں داو عزیزانو چھے سو پورے پدے ملک اگا انقلاب نہیں راغلے تا سوگو رہے شیعہ ملک دے ایران شیعہ ملک دے او داغے امام لوی شیعہ دے امام خمینی ورتا ہوئی پتہ درتا لگے دلے دروس صدر تا امام خمینی دومره خط لکلے دے چه زتالا دعوت در کوم چه تا مسلمان شا دروس صدر نن د سور لسو کالو تاریخ شیعہ جواندے کرو او سنی دے خدای دا امیر سے پا غربینو لگئی ترو سا پورے دا سنت ندی جواندی دا سور لسو کالو تاریخ دا آغا کاری اوکو لکا سلیمان علیہ السلام بلقیس تا خط لکلے چه انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین پما اظہار دا فضل مکوا وما ما یروا واتونی مسلمین بلقیس اغا بادشاہو چه دا غیلان دی 12 جرنیلانو او ہر یو جرنیل لاندی یو لک جنگی فوجو 12 لک جنگی فوج لرلو او سلیمان علیہ السلام درویشانہ رنگ کے دے اسلام دعوت ہوا نن روس سپر پاور دے پٹول دنیا کی لوی طاقت دے خمینی والا دعوت ورکی چی مسلمان شا پاکستان ہم چاہتا دعوت ورکو چی مسلمان شا پکارداو راجیو گاندھی راغلے او دا 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم چی مونگم والا دعوت ور کرے رہے چی خدای دی بے خوبا سے مسلمان شا مونگ تدا پکار اگا شے چی کم مونگ تا کول پکارو اگا نن اگا خلق کئی لگیا دے اگا خلق چی زمونگ پا نظر کی سنگری اسواد صاحب رحمت اللہ علیہ پلار روانو یو اندو لگیا او دش پہ رام 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 کول نو اسواد صاحب ویلے چی خال میں دا کنڈی پا مخ اولید جونا دی خواری شی چی دیر نگدی خالونا اندو میں دا بوت پا عبادت خو پا نیم اشپا کی اولیدو مسلمان دی خوار شی چی دا سی حقیقی خدا عبادت پا نیم اشپا کی علماوی تروم العز ثم تنام لیلا یغوس البحر من طلب اللؤالی فمن رام العلا من غیر کد ازاع العمر فی طلب المحال طلب عزت او د شپې ټوله شپه ود پرو کم سړی چې ملغلره لټای اپ دریاب کې غوپی وای علو الكعب بالهمم العوالي
وعز المرء فی سهر الليالي څومره اوچت منزل شي دا د اوچت همت نښه ده. وعز المرء فی سهر الليالي نو عزت د سړیم چې دی په دې کې دی چې په نیمه شپه کې خدای ته راپاڅي. نو عرض مې داو چې قانون د 1500 آیاتونو نه او د 3500 حدیث نه جوړ دی. په دې کې 302 دفعه 107 307 تمام فوجداری دفی چې څومره دي راځي چې زه تاسو ته یو تمام دیوانی دفعات چې څومره دي راځي چې زه تاسو ته یو قانون په 2 دفعو مشتمل دی، یا فوجداری دا او یا دیوانی دا. راشي که په اسلامی دفعاتو کې فوجداری دفعات نو یا دیوانی دفعات نو او بس ټیک ده، بیا دا قانون ناقص ده، ستاسو خوښه ده چې څه کوئ. سن 73 آئین چغی چې دوی وای دا د 73 اسمبلی جوړ کړي. صدفه پکې اسلامی ورننوستي وي دا مونږ ور پورې ځکه ختی چې 73 آئین بحال کا مطلب هم دا ده چې کڅنی چې څه خوې کړ ایو خزوا چې واده شو د میړه پوزه نه و خزو ورتل خدای دې ورکه کبه پوزه لای ورته هغه ورتل دا به پوزه دې راته خدای اوس خکې خو سره ربړ پوزه به ورته ولګو که خیال مو کې ربړ پوزم لګي ربړ لاسونه لګي د ربړ پوزه لګي د ربړ هر شی لګي. هر شی دې دغه کې تاسو کې د صدر کې دا ګورا بازار چي دي د دکانونو کې لګو ګرځي د ربړونو پختنه کوي دا ربړ صدا پته تاسو په شرمونو شرمېږئ بے حیا او بے غیرت. ورشي دې ځکه وګورئ تماشا وکړو. بنین میں اغستو یو دکان صوفی غوندیو ما چې دا خسړې یو شی ته ملا سوال مالک یا من او سات څه شی نو په منبر باندې درته ویلې نشم. ورشي اوس خو نور ان شاء الله ګوري نور به ځان تماشا تاسو لا زړه زړی کدی زړو خزو درته نو چې زورک شته طلاق میکړي ما په دې مخ متیازي زړی به تاسو طلاقي اوسم خزي چې په اسمبلی کې چې کومي خزي تللی دي هغه وي د خزو حقوق لا نه دي پورا تو سریان چې پاتې څه دي ډېړای خزو ته وي پورا حقوق نه دي ملاو. نو عرض میں دا عزیزان چې دا شرمېدل ملک دی نور به شرمېږي نور به رسوا کېږي نور به بے حیا کېږي او د دې ټول وبال چې دی او د دې بدل به الله د پاکستان د عوامو نه اخلي د دې ټول لعنت سیره چې دا د پاکستان په عوامو وي چې د پاکستان عوام هغه سړی نه منتخب کوي او نه هغه ځای ته لیږي چې کوم سړی نه دا توقع کېدی شي چې دا به چېرته د اسلام اواز دا نه کوي. نو که سیلاب راغی او آفت راغی جزئی طور خو خدای رانیولی زی په زی رانی کله در باندې کوټه کې نه کله در باندې اوبر او خېجل کله در باندې بلاسټینګ وشي بم ابل اورز
چرسده اډه کې بیا بم خلاص سلور پکې پټکی تیکا تیکا شي او شل پنځیش پکې د چا کم ځای نشته او د چا کم ځای نشته هسپتال کې ورشي تماشې جزئی طور خدای رانی ولی کلی طور د خدای درانی وو انتظار وکړي چې کلی طور به د عمل خدای کله رانی. نو عزیزانو د دې ټول وبال چې د پاکستان د عوامو په سر وي مونږه الحمدلله داسې خبره پاتې نه ده داسې خبره چې ما ونه کړه ما په طالبګرای کې خدای ته دا دعا کړې و د نن 15 کاله مخکې چې خدا دوه مهربانه را باندې وکړه دعا یو چې دا سویم په دې مې پوي کا او دویم بیا د وینا توفیق راکا هغه دواړه دعاګانې خدای قبول کړي په پویم کړم او د وینا توفیق امرا عام خلق ته حق ویل یا خانانو نوابانو ته دا ټتو پتو چې دی دا ماته بنی آدم نخ کړ خان سي او نواب سي رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وې ته کله کله راځه زما دې دربار کې ماته اشعار وای دا د اورنګزیب زمانہ و ورته وی اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا خو مرګ بیدا تخت و تاراج کا تنن په تخت ناسته نو د غرور خبره دی وکړه چې زه ملنګ او فقیرم ته فقیر راځه او زه په تخت ناس بادشاہ ما ته اشعار وایا